قیامت او د هغې څه نښې. د قیامت وړې نښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې داسې بیان شوي دي چې خلک به د الله رب العزت مال خپل ملکیت وګڼي، زکات به یو هسې دروند بار وګڼي، امانت به خپل مال وګڼي، سړی به د ښځې تابعدار او د مور نافرمان شي، پلار به پردی ګڼي، دوست به خپل ګڼي. همدارنګه سرداری او حکومت به کم اصلو ته په لاس ورشي، بد ذاته تمګر بد اخلاق او نالایقه خلکو ته به کار ور وسپارل شي. خلک به لویری د ظالمانو عزت کوي، شراب به په ښکاره څښل کیږي او ډمان او سندرغاړي به چې دی نڅول به رواج شي او همداسې نور شیان به ډیر شي. وروستي خلک به د امت لومړنیو ته بد رد ویل شروع کړي. نو په داسې وخت کې د یوه سره توپان انتظار وکړئ. ځینې خلک به پر ځمکه ننویستل شي، له اسمانه به کاڼي راوورېږي، شکلونه به بدل شي او مسخه به شي لکه د پیرل شلو دانو په تار کې چې هغه وشلېږي. همدارنګه پرله پسې ډېر مصیبتونه به شروع شي او پیل شي. ځینې انسانان به خنزیران، بد خنزیران او سپي شي. په ځینو حدیثونو کې راځي دیني علم به چې دی دا لږ شي او دروغ ویل به چې دی هنر ګڼل کیږي، امانت ساتنه به له پامه وغورځېږي، شرم حیا او عزت به چې دی لاړ شي د خلقونه، کافران به زورور شي پر مسلمانانو او دروغ طریقې به را پیدا شي. دا ټولې نښې چې ښکاره شي نو په نړۍ کې به د نسواراو واکمني ټینګه شي.